السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. یو ډیره افسوسناکه واقعه رامنځته شوې ده په چرسده کې. اکبر خلک نامعلومه کسانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. اکبر خلک کومه ګناه کړې وه، اخر چا ظالمانو په څه وجه باندې قتل کړو؟ راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخر پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نه وي، مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټلې نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره میلاویږي. دا واقعه په چرسده کې رامنځته شوې ده چې اکبر خلک نامعلومه کسانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. اکبر خلک ډیر نیکعمله 15 وخته مزګزاره او اخلاقي انسان و. نه چا سره جنګ جګړه کړې وه او نه داسې چا سره دښمني وه. د حساب له اکبر خلک د کوره بهر ووتو. بیا چې مازدیګري ټیم شو، کور والي خبر شول، نو نامعلومه کسانو په فایرنګ سره ډیر په بېدردۍ سره قتل کړی او اوس کور والي ډیر ځله په سرو سترګو باندې ژاړي او د انصاف غوښتنه یې کړې ده چې زما زوی اوسه پورې نه چا سره جنګ جګړه کړې ده او نه چا سره په تیزو باندې خبره کړې ده. دا به چې چا سره میلاوېدو ډیر په اخلاق او ادب سره به ورسره میلاوېدو. بیا چا ظالمانو اخر په څه وجه باندې دومره غټ ظلم وکړو چې اکبر خلک یې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. الله تعالی دې اکبر له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. کور له دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي او د اکبر خلک قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړلی شي او ښه سخته سزا دې ورله ورکړل شي چې د ټولو مسلمانانو دپاره یو عبرت وګرځېږي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.